السلام علیکم. زړه ترانږدې زما هم فکره هم سنګرو پښتنو افغانانو ملګرو درنو ازانو لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده چې موږ هره اونۍ یا په میاشت کې پر خاص موقعو په خاص واقعاتو باندې سټډي سرکل کوو. د دې سټډي سرکلز بنیادي مقصد له خپلو ملګرو سره معلومات شیر کول دي او له هغو څخه زده کړه کول دي. د نن سټډي سرکل هم د افغانستان د استقلال د بریا دروازې په حواله باندې دی. تر ټولو مخه تاسو ټول پښتنو افغانانو ته د افغانستان د بریا د استقلال د ورځې مبارکي وایو او دا هیله لرو چې موږ به ټول د خپل آزاد افغانستان د خپلواکۍ د استقلال د ساتلو د پاره هر وخت موږ چمتو او په خپلو وینو په خپل مال او په ځان باندې به د خپل آزاد افغانستان په هر فورم دفاع کوو. موږ د خپل ټاپک خواته راځو چې آیا موږ ولې د افغانستان د استقلال ورځ لمانځو یا د افغانستان د دې بریا دروازې څخه څه مراد دی، ولې دا ورځ لمانځل کیږي. که وګورو په تاریخ کې خو افغانستان یو ډیر لوی امپایر تیر شوی دی او دا یو داسې امپایر داسې شهنشاهیت تیر شوی دی چې نه صرف په افغانستان کې دننه ټول افغانان چې کوم دي هغه دوی سره مضبوط کړو، بلکې دا موجوده ایران، موجوده هندوستان، موجوده دواړه کشمیر، ټول پنجاب د هند او د پاکستان له دې سره کوم دی، بلوچستان، موجوده سند ټول او هغه تر کیسپین پورې یعنی تر آذربایجان پورې دغه زموږ پولې ولې د لدې ځای علاوه د امو دریا چې کومه وله دا زموږ له دنیا سره له سنټرل ایشیا سره پولې ولې له یو اس اس آر یا هغه ټیم چې روس ولې زارست روس ولې او دارنګه زموږ په هندوستان ځخصلار چې بنگال د بی اف بنگال چې کوم موجوده چې کوم بنگلاديش دی دا زموږ د دې وطن برخه وله او کاشغر چې کوم ولې دا تقریبا نیمه ټوکړه د احمد شاهي امپایر کوم برخه وله ګوادر پورې دا ټول چې کوم د زموږ وطن پر دې باندې زموږ بادشاہي وله او دا زموږ مطلب سکم ولی یعنی یو داسې او وطن جوړ ولی چې که یوه خواته په مسلمان نړۍ کښې سکم هغه دی سلطنت عثمانیه دی، خو بله خواته چې کوم دی احمد شاهي سلطنت ولی او دا دواړه سلطنت له یو بل سره مطلب بارډر یې لرلی چې له کوم ځای څخه احمد شاهي سلطنت ختم کېدی له هغه بعد چې کوم ولی د هغه سلطنت عثمانیه شروع کېدی. خو بدبختانه دا سلطنت دومره راکوشنی شو چې نن موږ یعنی افغانستان چې کوم دی هغه زموږ مخته دی په کم حال کې دی او دې خواته چې کوم دی افغانستان تقسیم شوی دی چې خپله خاوره یې له لاسه څخه تللې ده چې محکومه پښتونخوا ده چې کومه موجوده په پاکستان کښې راګیر ده له چتراله تر بولانه چې کوم یعنی له چتراله څخه واخلي بیا تر سوی پورې چې کومه دغه خاوره د پښتانه ده، کوټه پېښور پکښې، منځنۍ پښتونخوا پکښې، اټک میاوالي پکښې، دا ټول چې کوم د پښتنو د افغانانو تاریخي وطن دی دا هم له موږ څخه تللی دی. او بله خواته چې کوم دی افغانستان چې هغه ته موږ یعنی آزاد افغانستان وایو هغه دا وخت په ډېر بد حال کې دی. نو د دې په حواله باندې په تفصیل کې ځو چې آیا دغه علاقې چې کومې محکومه پښتونخوا موږ ورته یا مقبوضه پښتونخوا ورته یا یو بله خواته چې کوم دی آزاد افغانستان دی او بل دلته د ډیورنډ لاین چې کوم دی دغه دواړه سره تقسیموي. نو د دې بنیادي څه هغه دی چې موږ دا ورځ د استقلال ورځ لمانځو یا دا زموږ د غلامۍ وجه څه ده. نو زه یار داسې مختصر پر تاریخ باندې نظر واچو. که چیر موږ وګورو چې کله احمدشاه بابا په 1940 کښې د افغانستان جوړ کړلی، افغانستان د افغان دولت بنیاد یې کښېږدلی او له هغه سره پر مخ چې کوم دی بیا دی راځي یعنی دا ټول چې کوم ویان کو دغه افغانستان جوړوي او ورسره کوم دی دغه ورسره نږدې ملکونه هم دی ټول نیسي او هغه د افغان سلطنت برخه وي. او بیا د احمدشاه بابا له مرګ څخه بعد کوم دی د هغه زوی تیمورشاه د پر تخت باندې کښېني، د هغه له مرګه بعد بیا چې کوم دی د هغه زوی چې کوم دی شاه زمان د تقریبا په 1993 کې یا 4 کې د افغانستان پر تخت کښېني. شاه زمان په وخت کې افغانستان ډېر بهتري نه ولی
لیکن د شاه زمان په وخت کې هغه سازشونه شروع کیږي چې بیا دا نن چې کوم زموږ بد حالات دي ودغسته یعنی دا له هغه وخته دا سازشونه شروع کیږي له 1993 راواخلې بیا پر مخ داسې به اوس په 1800 کې چې څو وخت انګرېز دلته را رسیږي په هندوستان کې خدای د دې قابل نه دی چې د هندوستان ونیسي نو دای سازشونه کوي دای د دهلی تخنیس نیولې ول د خبر دی چې دلته په څنګلوري کې د افغانستان غوندې زورور ملک دی ترڅو افغانستان دلته موجود دی تاریخ دا وایي چې زه دهلی نسم نیولای نو د لپاره ضروري دی زبه افغانستان کمزوري کوم نو د دې لپاره انګريز خپل سازشونه تاریخي چې کوم د سازشونه دی هغه پلانونه شروع کوي او داغه د لپاره اول ته د رنجیت سنگ سره رابطه کوي رنجیت سنگ هغه کس دی چې شاه زمان په لاهور کې گورنر کړی ولی والی کړی ولی د سکانو د سمبالولو لپاره او هغه سره دا خبره کوي چې ته هندوستان ته پر افغانستان حمله وکړه او له کوم علاقې ته ونیسي دا به ټولې زتاته در کوم او سره د دې جنگ د لپاره ستاسو د فوج د کومک د لپاره د اصلي د لپاره او ټریننګ هر څه به د انګريز له خوا ځخه او داسې وسی او رنجیت سنگ له دې خوا پر افغانستان راپوري وي هلته د ایران سره سړي هلته انګريز خپل معاهده وکي او لاغو سره کوم دي سازشونه کوم دي هغه ساز کی او لاغو سره داغو پیسې او ټریننګ او فوج او هر څه داغو ضرورت هغه ورته ورکي او په دې کانې کې پر افغانستان د هرات له خوا ځخه حمله وکړه ته هرات او د دور کندهار د علاقې ځنې خونیسه د نن سکم دي دلته د حالات شروع شوي په افغانستان کې د نن سکم د شاه زمان بادشاه ولی او د احمد شاه بابا ډیر ملګری خاندانو لاول ورځخه د جمال خان زویان پاینده خان او بیا دغه زویان بیا د شاه زمان په وخت کې ولو دلته غلطي کاږي پاینده خان سکم دی هغه مړکاږي یا مړکوي دغه په نتیجه کې هغه دغه بچیان سکم دي د شاه زمان خلاف بغاوت کوي او په افغانستان کې سکم دي د نن دته مسلې جوړي نو دې ته هم انګريز تر څا د پورې اپروچ کوي او له دوی غواړي چې دوی دغه جنگ سکم دی اندرونی جنگ سکم دی لدې ځخه هم ګټه واخلي نو دا رنګه شاه زمان سکم دی به یو په درې ماهه جنگیږي یو خواته سکم دی رنجیت سنگ الته پنجاب له خوا ځخه پر پښتونخوا باندې حملو کوشش کوي څو وخت د فوج هلته جي سي رنجیت سنگ وي د فوج وي چې هغه سنبال کې دلته فورا په هرات کې د ایران مداخلت شروع دی بیرته فوج دلته را رسوي هاي خاموشه کې د هرات په خوا کې ایرانیان تشکست ورکي بل خواته اندرونی مسله ورته شروع نو دا نه یو داسې ټرایکا ورته جوړه کړی او سدي افغانستان په دننه حالاتو باندې دومره مطلب هغه کلی اخته کلی چې شاه زمان د دې قابل وي نسلار سي پر دلی باندې حمله وکي الانکه د پلان دا ولې د مطلب دا پروګرام جوړ کړو څور دا پروګرام د جوړ کې سلار سي دلی ونیسي له هغه ځخه ولې د مچا په پلان کې موجود وله سدا به د پانیپت له جنگ بعد د بیرته دلی او د علاقې بیرته ځنیخه اخستلې خو هغه انګريز دلته د اندرونی حالاتو د سیاحت کې همسایګان ورته پورته کولو چې د دلی د تک پروګرامز به د کلم جوړ کړي هغه بدلته اندرونی حالات ورته خراب کړلو د پنجاب له خوا به حالات ورته خراب کو د ایران له خوا به عمله شروع کړي لکه دا اوس کم حالات روان دي او د دې نتیجه دا سو چې رنجیت سنگ په اول وار سولي د افغانستان ته د نلوتل د پاره خپل لیار نه ولا نو د اټک سکم والی او اټک د افغانستان هغه کلا ولا سی لدی د استراتیژیک پوزیشن ولرلې له هندوستان سره یعنی د افغانستان پوله ولا او د سکم ولی هغه کلا ولا نو لا جانداد خان سکم ولی د اټک والی ولی یو افغان لاغس رساز باز وکلی چې زما نور علاقې پېښور او د ټول علاقې نسم موجوده سکم پښتونخوا ده ان ډبلیو پی څخه بات کوي دا ځ نسم دا وزه تاسو درکوم نو جانداد خان وده تلار ورکړه د اټک کلای په لاس ورکړه او د پر مخ لاړې خیرآباد او کوهاټ او بیا پسې ځه نو خدا داسې نو رنجیت سنگ دا په یو وار یا په یو کال یا په 15 کال کې ونیولو یعنی په رنجیت سنگ سدی په 1814 کې دغه کار شروع کوي پر افغانستان د اټک کلا د یو لاته نس په 1900 په 1814 کې او دا سلسله را روانه ده په 1804 درس کې رنجیت سنگ تر پېښور رسیږي نو دې اندازه وسی چې رنجیت سنگ ته څومره سخت مزاحمت خلکو کړی دي او څومره سخت ټکولې دي د جرنیلان په دې کې مړ سولو د خیبر واقع خاص دی چې هری سنگ سے کم دی په ډبارو یې مړ کړی د فوج په ډبارو مړ کړی پښتنو افغانانو د پېښور افغانانو
دا بیا پسې ځو، یعنې دا خبره که موږ مخته پسې کش کو د رنجیت سینګ تر 1838 پورې یا تر 1840 پورې د ده له مرګه بعد د سیک حکمراني وله او دوی په دې 48 کاله کې دوی دغه پېښور او دغه ټولو علاقې ونیولې. نو دا یو ډېر غټ پیریډ دی. مختصر مجلس مختصر کو خو دا ولسی بیا چې څه وخت شاه زمان ړوند سو، له تخته ځای لرې کړی، د ورور شاه محمود یې کښېنوی. د شاه محمود له هغه ځخه بعد چې کوم ولی بیا بیرته شاه شجاع کښېنستلی، د شاه شجاع یو یا لرې کړی، بیرته شاه محمود راغی او دا رنګه دا بدلېدل را بدلېدل. خو دلته یو بل هغه ته راځو، افغانستان چې څه کومې علاقې رنجیت سینګ نیولې ولې، په دې کښې چې کوم دا ټولې علاقې څه وخت رنجیت سینګ ونیولې، نو له دې سره چې کوم دی هلته د هغه شاه شجاع چې کوم ولی هغه د اقتدار ډېر وږی کس ولی، هغه دا کوشش وکړی چې زه مطلب دا هغه وکوم، یعنې بیرته د افغانستان و تخت ته ځان ورسوم. نو ده له رنجیت سینګ او له انګریز سره یو معاهده وکړه. معاهده داسې وکړه چې دا هغه پیریډ دی چې دلته شاه محمود هم لرې سوی دی او دلته دوست محمد خان چې کوم دی د افغانستان پر تخت باندې کښېنستی دی او ځان یې بادشاه ډکلیر کړی دی او ډېر وطن دوسته سړی ولی. شاه محمود ډېر کمزوریانې وکړلې، ډېرې غلطیانې وکړلې او د هغه له وجې دا ټول وطن چې کوم ولی له موږ څخه لاړلی. دلته رنجیت سینګ دا کوشش کوي چې زه افغانستان مزید ونیسم او هلته چې کوم دی شاه زمان او چې کوم دی هغه له رنجیت سینګ او له انګریز سره یو معاهده وکړه چې فرقې یعنې د درو فرقو معاهده وله، د درو فریقه پکښې و. دغه فریق چې ولی یو شاه شجاع ولی، یو چې ولی انګریز ولی، دریم چې کوم رنجیت سینګ ولی. حالانکې ورته وګورئ دا درې سره کسان چې کوم دي د افغانستان سره یو تعلق نشته، لیکن د افغانستان په حواله باندې یعنې دوی معامله کوي او هغه کوي. بیا که ورته وګورئ دلته بیا هغه سازش یا لکه نن چې دغه د پیس ټاکس، افغان پیس ټاکس خبر روان دی، طالبان یو قوت نه دي خو امریکا او پاکستان او بل چې کوم دی له دوی سره معاهدې کې هم دا رنګه په هغه وخت کې چې کوم ولی هغه سچویشن یو هغه نقشه دلته بیا جوړیږي. هغه وخت هم شاه شجاع چې نه بادشاه و نه یو قوت ولی نه یو څه ولو، له ده سره چې کوم ولی رنجیت سینګ معاهده کو، انګریز معاهده کوله او دی دا لیکلي وه، انګریز او رنجیت سینګ ته دا لیکلي ورکوي چې که چیرې تاسو زه د افغانستان پر تخت کښېنوم نو زه به تاسو ته دا ټول علاقې لیکلي در کوم چې دا به ستاسو په کنټرول کې چې کوم علاقې دا وخت رنجیت سینګ نیولې دي او هغه اوس ولې څه وخت بیا شاه شجاع د افغانستان پر تخت کښېنولی. نو د دغې معاهدې دا معاهده په 1886 کې سوې ده. د دې معاهدې تحت چې کوم رنجیت سینګ ته شاه شجاع دغه ټولو علاقې چې کوم ولې د وعدې مطابق ورېلا کړلې چې د رنجیت سینګ کنټرول به یو بیا هغه سویس پښتونخوا دا علاقې دوی په پنجاب کې ګډه کې او بعد کې د رنجیت سینګ له مرګ څخه بعد انګریز د پلانینګ تحت افغانستان هم کمزوري کړی ولی او پنجاب هم کمزوري کړی او بیا دغه ټول علاقې د رنجیت سینګ له خلکو څخه ونیولې او په هندوستان کې تقسیم کړي، یعنې پنجاب یې ونیو او دغه پښتونخوا علاقې ځینې ونیولې او بیا انګریز پر مخ راتګ شروع کړی چې مخ ته دی راسي. دا رنګه که دغسې یعنې موږ وګورو د دغې چې کومه معاهده وله چې فرقي معاهده چې په دې کښې یعنې اټک ولی، پېښور، کالاباغ، خیبر سولی، وزیرستان ایجنسي چې هغه ټیم دواړه یو وزیرستان ولی، شمالي جنوبي چې کوم ولی یو وزیرستان ولی، د میچنۍ څه علاقې ولی، کوهاټ ولی، اټک ولی، ټانک ولی، ډېر اسماعیل خان او ډېر غازي خان ولو. له دې ځای علاوه زموږ هغه علاقې کشمیر چې ډېره لو علاقه وه، دواړه کشمیره پکښې ولو، دا یې رنجیت سینګ ته ورکړلو دې معاهدې تحت. سند چې ولی هغه یې ورېلا کړلی او ملتان چې کوم ولی دا ټول علاقې چې کوم ولی رنجیت سینګ ته شاه شجاع ورکړلې. یو کټپوتلي دوی کښېنول. اوس که وګورئ دا معاهده د یو کټپوتلي یعنې یو خو دا اوله ته بادشاه ویني، بیا څه راوستی، بیا انګریز راوستلی او هغه ته دا معاهده ورسره وکړه. یعنې دا سچویشن دی لکه طالبان ملا عمر چې به افغانستان پر تخت دوی کښېنولی او بیا چې کوم معاهده ورسره کوله، کومه خبرې په کوله هغه به په کوله. یا نن چې عمران خان دی باجوه کښېنولی څه کار په کوي، کومه معاهده کوم کار په کوي هغه په د باندې کوي، هر سټیټمنټ د له خولې ایشو کوي. نو دا نه کټپوتلیان نیولې چې هغه د ولس لخوا راغلي نه وو، د ولس په مټه په جرګه او په لویه جرګه او د ولس لخوا څخه نامزد شوي نه ولو او دوی دا له هغو سره معاهدې کړو. د دوی معاهدې هېڅ حیثیت نشته. بیا راځو دومه معاهده چې کومه ده دلته اوس ډایرکټ انګریز انوالو کاږي په افغانستان کې، بیا افغانستان ته یې چې اوس به
ته څو وخت د پنجاب او د هغه کنټرول د دهلی او د هندوستان کنټرول انګریز اخلي، نو مخته راځي انګریز بیا له افغانستان سره دا خبره کوي له د عصمت خان سره چې ته به د شیر علي خان سره سته به دلته زما ریزیډنټ چې کوم دی، یو قسم زما نماینده چې کوم دی یا امبیسیډر هر څه چې ورته وایسته، امبیسیډر خو معقول لفظ دی، ریزیډنټ لیږ غیر هغه لفظ ولی غیر پارلماني طور ته ویلی د دې ستی ته به دلته کښېنی په کابل کښې. افغانستان بادشاه انکار وکړی او دا سلسله روانه او سازشونه شروع سو د شیر علي خان خلاف هم، او بیا دا اوس شیر علي خان څه وخت د ده خلاف جنگ شروع کوي انګریز، او د دې جنگ په نتیجه کې کوم دی افغانستان او د انګریز جنگ شروع کیږي، دوم افغان انګلو وار، او دا سلسله ځي او بیا دغه ته رسېږي چې شیر علي خان د شمال خواته ځي د کومک راټول، لیکن د څه بیماري له وجې دی مړه کیږي او دلته د افغانستان تخت خالي کیږي. نو هلته چې کوم دی ایوب خان غازي ایوب خان چې کوم دی د میوند هغه له کندهاره کوشش کوي چې راسمه او دلته زه د افغانستان تخت ونیسم، بل خواته انګریز کوشش کوي چې غازي امان الله خان د ایوب خان نه راورسېږي، نو دی د دې دپاره یو بل سازش کوي او د هغه سازش لاندې دی انګریز چې کوم دی بیا یو خپل لاسپوستی کټپوتلي یعقوب خان د افغانستان بادشاه جوړوي او له هغه سره بیا د ګندمک معاهده کیږي، یعنې په 1880 کښې دا ګندمک معاهده سره د دغې مطابق چې کوم دی بیا هغه علاقې چې کومې دي هغه و چې انګریز بعد کې دلته دی پرمخ تللی دي هغه علاقې بیا د ګندمک معاهدې تحت چې کوم دی و انګریز ته لیکل کېږي پر دې به ستا کنټرول وي، ایډمنسټریټیو سیټ اپ به له تا سره ریونیو بیا افغانستان ته ورکوي، دا باقاعده معاهده ده، داسې نه ده چې دا ټول علاقې و انګریز ته لیکلي ورکړي بس له نن بعد په دې زموږ اختیار نشته، بلکې د دې معاهدې یعنې دغه علاقې له موږ سره چې کوم د جنوبي پښتونخوا زیاتره علاقې په دې معاهده کښې دي، په هغه کې پښین دی، سیوی ده، بارکان دی، تل چوټیالې، دوکۍ، زیارت سولی، هرنایي سوله، او له دې ځای علاوه بیا د منځنۍ پښتونخوا علاقې دي، خیبر او د مچنۍ چې کوم دا پاسیز دي، او دوم چې کوم دی کورمه ده، دغه ټولې علاقې چې و انګریز ته د دې معاهدې تحت ورکوي و دې ته په دې معاهده کې لفظ مالاږي اساین ډسټرکټس ورکړل سوي ضلعې، د هغه مقصد دا ولی د دې معاهدې تحت چې یعنې دا موږ صرف ورکړي دي او دا اساین دي، یعنې پرمننټ هم نه دي ورکړي، لفظ استعمال شوی دا پرمننټ به د انګریز سره نه وي، دا به صرف عارضي طور وي، او دوم هغه د دې لپاره دا استعمال شوی دی چې اساین ډسټرکټس وي، یعنې د دغو ډسټرکټس انتظام به له انګریز سره وي، انګریز به دلته دوی څه هم هغه دي د هغه وخت مطابق دوی به خپل دلته ایډمنسټریټیو سیټ اپ دلته چلی، باقي د دغو علاقو چې کومه ریونیو جنریټ کاږي انګریز د خپل ایډمنسټریشن خرچه به له دې جلا کوي چې څه پیسې به چاواږي دا به ټولې بیرته کابل ته جمع کېدې، ریونیو بیا کابل ته تلله، نو دا ریونیو داسې سیټ اپ چې کوم ولي تر اخره پورې ولي یعنې د پاکستان له جوړېدو بعد تر 60s پورې دا پیسې به او کابل ته ملاوېدې، خو له دې بعد بیا دا بندې سي او تر ننه پورې بندې دي، که د دې حساب وکړو دا هم د کروڑه روپۍ جوړېږي. پاکستان او هند یې قرضدار دي، بلکې پاکستان یې قرضدار دي. او بل د دې معاهدې تحت یو بد کار دا اوس چې دلته هغه انګریز ریزیډنټ یعقوب خان سره ومنلی، چونکې یعقوب خان د دوی خپل کاسو د دوی خپل ملا عمرو د خپل وخت، خو د دې خلاف چې کوم ولی 8 میاشتې بعد خلکو بغاوت وکړی، خپل تنظیم اساس کړی، راپورته سولو، او 8 میاشتې بعد چې کوم انګریز ریزیډنټ و دا د دغه پر کور ورغلو، دا یې مړ کړي، د ده سپایان ټول مړ کړو، د ده څه هم هلته انګریز فوج او ټروپس موجود و دا یې ټول له منځه یوړو، مړه یې کړلو، او بله خواته چې ولې بادشاه یې پسې راواخیستی، بادشاه چې ولې هند ته په تیښته کې بریالی شولی، یعنې بادشاه چې کوم یعقوب خان دا منډه کړو افغانستان څخه. بیا موږ راځو یو بل پړاو ته چې هغه له موږ سره دی د ډیورنډ لاین په شکل کې، د ډیورنډ لاین په دې ټایم کې څه وخت بادشاه بیا لاړلی، منډه یې کړو، نو افغانانو بیا کوشش وکړي چې د هندوستان د کابل و تخت خپل اوریجنل صحیح بادشاه ورسوي، د افغانانو په کومک باندې بیا فوجونه، علاقې، سرداران، مشران دا سره راټول سولو، بیا مطلب خپل هغه چې کوم دی افغانستان ته رارسوي، خو انګریز بیا دلته چل وکړی، او د هغه چل یې دا وکړی چې له یو خپل لاسپوسته یې بیا له رشیا څخه راوغوښتي، عبدالرحمن یې راوغوښتلی له هغه څخه له هغه ټایم په روس کې ولی،
او دلته راوستي د کابل پر تختې کښېنولی او بیا دا وسیله عبدالرحمن سره بیا سازشونه شروع سو او عبدالرحمن چونکې د دوی هغه ولی یا ډیر کمزوري ولی او بیا د ډیورنډ معاهده کیږي په 1893 کې د ډیورنډ معاهده عبدالرحمن سره کوي او داغه بعد چې کوم دی په د دې معاهدې تحت یعنی دوه شیان دي یو خو مزید کوم علاقې نیول شوی سیژوب کوټه او د فاټا پاتې علاقې ولې دا ټول سره ومنلې او یو خبر بل کوم ماییر صورت مابین کې یعنی زموږ چې کم هغه د چترال او د دې علاقې چې کوم دا هم انګريز په دغه پیریډ کې نیولې او د دې معاهدو تحت و انګريز ته ورکړل شوی ولې چترال هم د افغانستان برخه ولا او دا رنګ تر هونزا پورې چې کوم د هغه ولې د واخان بارډر چې کمالته جوړیږي دا ټول مطلب هغه ولې د واخان کوم پټی ده په دې پیریډ کې دا کار شوی دا سازشونه له مشترک شوی دي دلته د ډیورنډ معاهدې ته بیرته راځو د ډیورنډ معاهدې ته چې کوم ولې انګريز دوه لوی کار وکړو یا دوی لوی ګټې واخیستلې یعنی که په تاریخ کې وګور د ګندمک معاهده هم شوې ده تر هغه له مخه د سفرکي معاهده هم شوې ده خو خطرناکه معاهده د ډیورنډ په دې وله چې دلته هغه علاقې چې کومې انګريز دلته په مختلف مد کې له افغانستان څخه نیولې ولې دا ټول علاقې چې کومې ولې هغه ټول له ځان سره کښېږدلې یو خبر وبل وکم بیرته زما هغه د ګندمک معاهده په ګندمک معاهده کې یو خدا ولې سي اساین ډیسټریکټس ولو بل ځینې علاقې داسې چې انګريز بیرته افغانستان ته ورکړي یو کندهار نه ولې د بیرته افغانستان ته ورکړي او جلال آباد بیرته افغانستان ته ورکړي چمن بیرته ورکړي د دې معاهده ته داسې ولې سي د علاقې بیرته انګريز افغانستان ته ورکوي لیکن کندهار او جلال آباد خو انګريز ورکړو لیکن چمن سکم پر هغه انګريز یعنی لوکل سکم اډمنسټریشن او هغه د انګلند سکم د پارلیمنت خبره نه ومنله او پر چمنې ځان واچو یا داسې ویلی سي هغه ټول پر دې باندې ځان واچو او چمنې نه کوي حالانکې د ګندمک معاهدې تحت چمن به هم د جلال آباد او د کندهار په رنګه بیرته افغانستان ته ورکړل کېدلی د ډیورنډ معاهدې ته راځو د ډیورنډ معاهدې کې غټه مسله دا وله چې یو خو هغه ټولې علاقې چې هغه انګريز د ګندمک معاهدې لاندې یا تر هغه له مخه د رنجیت سنګ په ټایم کې نیول شوی ولې دا ټول علاقې یا بعد کې کومې علاقې وې د کوم معلوم واخلي د ژوب کوټه او د منځنۍ پښتونخوا علاقې دا یو ټول انګريز تر ولې کې یو خواته بل خواته مسله دا جوړه سوله چې یعنی دغه د ډیورنډ لاین چې کوم هغه ولو دا ورسره ومنلی سي دلته به باقاعده یعنی یو لاین چې کوم دی هغه به راځي او بل دا ولې چې د ګندمک معاهده ورسره ومنه او شاته معاهده ومنلې او غټه خبره ده په دې کې توانی خبره دا ولا چې لدی ور په دې معاهده کې د افغانستان استقلال وبایله یعنی د ډیورنډ معاهده تحت یو خدغه مقبوضه افغانستان مقبوضه پښتونخوا علاقې لاړلې انګريز ته او هغه ته ورکړلې په د اساین ډیسټریکټس په تور باندې ستاسو اډمنسټریټیو سیټ اپ ساتلای سي ریونیو به مشترک واسطه لیکن دوم توانی کار دا وسولې چې د افغانستان کې د نن د افغانستان استقلال باندې کمپرومایز وسوي یعنی عبدالرحمن دا ورسره ومنل سي د افغانستان سکم داخله او خارجه پالیسي د بزده انګريز په خله چلوم زبه مطلب غاري انګريز ماته ولستله کوم مل سره تعلق جوړو زبه جوړوم لکه هم سره تعلق خرابو زبه خرابوم نه د افغانستان خپل خارجه پالیسي سیوله فارن پالیسي سو هغه لاړه د انګريز په جیب د مخ جیب ته ولویدله دا تر ټولو غټ تاوان وسوي د عبدالرحمن لمرګ بعد عبدالرحمن په 1901 کې مړ سولې د 1900 یو ځا بعد د زوی حبیب الله خان کښېنستی حبیب الله خان چې کوم ولی بیا د دغه ډیورنډ معاهدې هغه کوم دی رینیول ورسره وکړلی یعنی یوه خبره به زه دلته وکړم چې چونکې دا ټولې معاهدې سوې د افغانستان د هغه وخت چې پارلیمنټ یا لوی جرګه ولا یا څه هم ولسي د دوی څه شکل وای چونکې ریپبلیکن هغه پاتې شوی سوسایټي پاتې شوی خو د دوی څه هم ترتیب ولې دا معاهده هغه نه پاس کړي یو کس چې باغه انګريز په خپل راوستي کټپوتلی پر افغانستان به پر زور مسلط کی او دا غل لار به دا معاهده په وکړلې دا بیا چې هغه بادشاہ مړ سولې نو چونکې معاهده بل هغه سره سوی و بخشي نو ورسره به هغه معاهده هم ختم شو نو بیا نو هر بادشاہ دوی کښینولې
په هغه باندې بیا د دې معاهدې رینیول کولی. نو دا رنګه چې ګورې که موږ وګورو له شاه شجاع آباد چې هغه کښېني یعقوب خان کښېني، یعقوب خان باندې دوی دا معاهده کوي، یا بیا چې کوم دی هغه کښېني عبدالرحمن کښېني، په عبدالرحمن سره بیا دوی دغه تجدید د دې معاهدې کوي. د عبدالرحمن له مرګه بعد د هغه زوی حبیب الله خان کښېني، له هغه سره بیا د دې معاهدې تجدید دوی ځینې ښه غواړي. حالانکې معاهده خو یوه کېدله، خو چونکې معاهده په فرد کوه، فرد به مړ شو، معاهده به هم ختمه شوله. د حبیب الله خان له مرګه بعد په د هغه زوی چې کوم دی هغه کښې امان الله خان کښېنستلی. نو امان الله خان چې کښېنستی نو د حبیب الله خان سره سوې ټولې معاهدې ختمې شولې، چونکې دی مړ شولی. نو انګرېز غوښتو چې امان الله خان له لارې څخه هغه معاهدې وکړي. لیکن امان الله خان چې څه وخت د افغانستان پر تخت کښېنستی نو اول اعلان یې دا وکړي چې زه به تر هغو په ارامه نه کښېنم تر څو پورې ما خپل وطن ته خپلواکي نه واخیستې او له انګرېزه مه خپلې ټولې علاقې نه وې نیولې، تر هغو به زه په ارام باندې نه کښېنم. باقاعده یې دې دپاره د جرګه راغوښته یا جلسه یې راغوښته. مشهور تاریخي تصویر ستاسو په کابل کې د راغوښتی دی او دی هغه ته خطاب کې یو توره رایستلې ده چې دا توره به زه تر هغو پورې خپل میان ته زه بیرته نه واچوم تر څو پورې چې ما خپل وطن استقلال او دغه علاقې نه یو ګټلې. او انګرېز بیا سازشونه شروع کوي او د سازشو په نتیجه کې چې کوم دی بیا دریم افغان انګلو وار کېږي او د دریم افغان انګلو وار له 1919 شروع کېږي تر 1921 پورې جاري دی او انګرېز په دې کې ډېر ټف ټایم ملاویږي او انګرېز د ټیبل ټاکس راځي او بیا سیز فایر کېږي. د سیز فایر بعد ټیبل ټاکس په پنډۍ کښې چې هغه وخت د ایشیا تر ټولو لوی ګریژن یعنی کینټ چې کوم ولې پنډۍ والا او په دې کښې چې کوم ولې انګرېز او ډیلیګیشن او د افغان ډیلیګیشن دلته کښېنستلی، هغه مذاکرات یې وکړلو او مذاکرات بعد چې کوم ولې د دې مذاکرات به دوم پړاو هم یو دوم پړاو چې کوم ولې بیا راغلی هغه وسولې. د هغه مذاکرات غالبا پېښور معاهده مو دې ته ویل کېږي. دا په 1921 کې دا معاهده وسوله او د دې معاهدې د افغانستان لخوا چې کوم ولې هغه محمود طرزی ولی. بهرحال په دې معاهده کې چې کوم ولې نیمې ګټې لاسته راغلې هغه دا چې انګرېز دا ومنله چې افغانستان به له ننه بعد خپل استقلال لري، دی به په فارن پالیسي د بل په خوله نه چلی او په افغانستان کې به موږ قطعا مداخلت نه کوو، له دې به موږ لاس واخلو. نو دلته انګرېز شکست تسلیم کړي چې د افغانستان په اندروني معاملاتو کې زموږ ذاتي هېڅ کار نشته. نو دغه معاهده وه یا دغه وخت چې افغانستان خپل استقلال وګټلی او د هغه په نتیجه کې چې کوم دی نن موږ د کوم د استقلال د بریا ورځ مانځو، نو دا هغه په مناسبت باندې یا تاریخي بیکګراونډ یې څه داسې جوړېږي. خو په دغه وخت کې یو بل کار چې هغه د ډیورنډ معاهدې تحت شوی ولی، یعنی د ډیورنډ معاهدې تحت دغه مقبوضه پښتونخوا چې دا علاقې به هم دوی بیرته افغانستان ته ورکولې، خو دا په دې معاهده کې ذکر هم نه ولی او دوم څه کم ولی، یعنی د دې په حواله باندې یو پیشرفت نه وسولی. هلته که وګورو یو خواته سیز فایر شوی دی د افغانستان او د هندوستان تر مابین یا د افغانستان او د انګرېز تر مابین، خو بله خواته که وګورو د منځنۍ پښتونخوا کې چې کوم پښتانه دي دا اوس مسلسل، یعنی هغو سیز فایر نه دی کړی، مسلسل پر انګرېز باندې حملې کوي، د هغو پر فوجیانو باندې حملې کوي او هغو ته یې ټف ټایم ورکړی دی، هغه جنګ جاري ساتلی دی او دا جنګ چې کوم ولی تر 1923 پورې جاري ولی. یعنی که ورته وګورې په 1921 کې دلته سیز فایر کېږي خو هغه جاري دی 2 کاله مزید لا چلیږي. نو دې مطلب دا دی چې له دې معاهدې سره د دې یو تعلق نه ولی او دا خلک آزاد ولو او په دې کې صرف د منځنۍ پښتونخوا نه بلکې د شمالي او د جنوبي پښتونخوا خلک هم راتلو، چونکې دا علاقې یو قسم داسې سټیټس یې لري چې دوی دلته د خپل جنګ د انګرېز خلاف جاري ساتلی سولی. بیا چې کوم دی د منځنۍ پښتونخوا ډیلیګیشن ځي امان الله خان ته او هغه سره دا خبره کوي چې تا خو خپل استقلال وګټئ، لیکن موږ دا ټول د دریم افغان انګلو وار کې موږ تا پر څنګ ولاړ ولو او موږ جنګېدو د انګرېز خلاف او واقعي هم داسې و که موږ وګورو له چتراله تر بولانه پورې چې څه هم دا زموږ مشران دي په دې ټایم کې په 1919 په دې ټایم کې جنګېدلي دي د دریم افغان انګلو وار کښې، دا د خپل استقلال د دغې خاورې د ازادۍ دپاره جنګېدلي یو چې دا موږ بیرته ازاده کړو. خو زموږ چې کوم ولې استقلال هم د افغانستان واخیستلی، ځکه خو نن موږ لفظ استعمالو موږ دا نه وي افغانستان، موږ آزاد افغانستان، چې دښمن ته په ذهن کې دا خبر ورکښېنو چې افغانستان آزاد دی. او دومره خبره دا ده چې دغه علاقې نه وګټل سولې. نو امان الله خان ته دا ډیلیګیشن لاړلی چې تا زموږ
په سر باندې یعنی څه وختې که نه وختې. نو امان الله خان ورته الفاظ دا دي چې کومه معاهده ما کړې دا صرف د 3 کلو دپاره ده. فلحاله د معاهدې تحت ما صرف د استقلال ګټلی دي، 3 کاله بعد به دا معاهده ختمیږي، بیا به انشاءالله زه د دغو علاقو ډیمانډ هم کوم. نو سیاسي سټراټیجي زما ګوره د وخت ضرورت دا و چې زه فلحاله اندروني افغانستان مضبوط کم. په نیکسټ سټپ کې چې کوم دی 3 ماه یعنې د چې کوم د پنډۍ معاهده ده یا د پېښور معاهده ده د 1921 معاهده چې کوم ورته ویل کېږي، دا معاهده صرف د 3 کلو دپاره سوې ده. نو لہذا 3 کاله بعد به دا اټومیټیکلی ختم سي، بیا به زه یعنې هغه ډیمانډ شروع کړم. زما دوم پړاو به هغه وي چې زه دا مقبوضه علاقې ډیمانډ کړم. که وګورو د دې معاهدې تحت چې کوم دی دغه د 1901 معاهده 1921 معاهده سوې وله، په دې کښې یو خو دا ولې چې دا معاهده د 3 کلو دپاره ده، یعنې 3 کال بعد به دا اټومیټیکلی ختمېدله. نو بیا به د غازي امان الله خان مطابق پر دغو علاقو مقبوضه علاقو خبر ورسره کېده چې اوس په دوم پړاو کې ماته دا علاقې راکړه. او بل دا ولې چې د دې معاهدې یو هغه دا ولې چې دواړه فریق دغه چې هر یو وغواړي یو کال الټیمیټم به وابل فریق ته ورکوي. خو انګریز دا چل وکړی چې افغانستان سره خو دا معاهده وکړه، لیکن سازشونه جاري وساتو او بیا هغه اوس د امان الله خان خلاف دوی په سازشو کې کامیاب سو او امان الله خان یې له وطنه پسې واخیستلی او افغانستان یې بیرته چې کوم ولی و بچا سکاو ته په لاس ورکړي. خلکو ولس بیا راپورته سو، بچا سکاو یې مړ کړی، تر معاهدې پورې نه کېله او بیا بیرته چې کوم وی نادرشاه او بیا د ظاهرشاه دور شروع کېږي. نو عزیزانو دلته که موږ وګورو د 1921 معاهده چې کوم واله په هغه کې موږ استقلال ګټلی ولې یا ور بیا تاسو ټولو ته استقلال ورځ تبرکي وایم، مبارکي وایم. خو د هغه وخت استقلال خو موږ وګټئ، خو د مقبوضه علاقو چې کوم دوم پړاو ولی هغه ته هم پړاو و موږ ته ګوري، و دې نوي نسل ته به ګوري. دا به موږ په خپل سیاست تدبر او په خپل مړانه باندې او په منظم بهترینه تنظیم باندې موږ بیرته ګټو او دې ته به هم خپلواکي او خپل استقلال به ورته راوړو، بریا به ورته راوړو او هغه ورځ به لرې نه وي چې بیا به موږ په شریکه باندې د استقلال ورځ لمانځو. کور ودان ښه وخت درته غواړم. ډېره مننه.